د جګو غرونو لاندې دغه زده کوونکي د وطن د ښېرازۍ لپاره ازمایل کیږي. د قوس میاشت لومړۍ نیټه په ټول هېواد کې د سړو سیمو په ښوونځیو کې د کلنۍ ازموینې لومړۍ ورځ وي چې نن یې هماغه ورځ ده. د قوس بیا 15مې وروسته 3 میاشتې رخصتېږي. 1445-1402 تعلیمي کال تدریسي چارې پای ته ورسېدل او د اول دویم دریم صنف شاګردانو پرونو پورې 15 ورځې امتحان و هغه هم ختم شو. اوس بیا شکر الحمدلله چې 4م ټولګی نه تر 12مه ټولګیو پورې نن چهارشنبه ورځ او اول د قوس او شروع شو او شکر دا دی چې زموږ شاګردان ښه خپل وخت ښوونځي ته راځي او مخکې کلونو غوندې نه دی. اوس تعلیم ته لپاره ښه شوق او جذبه پیدا کړی دی. که څه هم شمول ښوونځی یو له لرې پرتو ښوونځیو څخه شمیرل کیږي، خو د درنور پوهنې امریت بیا ستړیا احساس نه دی کړی. وخت په وخت لا نږدې څارلي. دا درنور ولسوالۍ پوهنې امریت نه په هفته به هفته تفتیش دلته موږ باندې تعیین دی. استادان له زده کوونکي بیا له استادانو خوشحال دي چې پر خپل وخت تدریس ته حاضر شوي دي. په وخت باندې دغه شاګردان راځي. مونږ اول دویم دریم صنف چې دی مونږ رخصت کړی دی پرون، او اوس چې دی دغه کلنۍ ازموینه چې دی دغه 4م 5م 6م 9م پورې اوس برحال جریان کې دي دا شاګردان. انشاءالله مونږ ډېر خوشحاله یو، مدیر صاحب نه هم خوشحاله یو، د خلکو د کلي خلکو نه د سپینګیرو نه هم خوشحاله یو. انشاءالله دا چې دی ښه په شفاف ډول باندې روان دی، څوک غیر حاضري هم نشي کولی. زمونږ درسونه ښه ټیټ دي، ښه وخت سره درسونه هم دي او ښه وخت سره استادان هم راځي. اوس امتحانونه هم شروع دي، امتحانونو ته هم راغلی یاستو او مدیریان هم ډېر خوشحاله یو، د استادانو هم خوشحاله یو، د زموږ مدیر صاحب هم ډېر خوشحاله یو. وخت په وخت مونږ تشویقوي. که د ښاري تمدن څخه لرې دي، د پرمختګ لپاره لا هیلې شته. په دې پاکټ کې هغه پوښتنې دي چې د 9م صنف لیاقت به معلوموي. دا چې 9م صنف 8م ته ځي که 9م کې پاتې کیږي دا به وخت ثابتوي. سید نجیب سادات، شمول متوسطه ښوونځی، نشراتو څانګه.